الصلحاء والمحدثين من المجتهدين والفقهاء ومن تبعهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله رب العالمين في كلامه المجيد: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. محترم ورونو، په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د حل کمیټه د هغې په نمایندګي غواړم چې تاسو ته یو څو مختصرې خبرې عرض کړم. محترمو، د تلاوت شوي آیات کریمه نه دا واضحه شوه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره دوه خبرې ضروري دي: یو هجرت او بل نصرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو مدینه منورې ته هجرت وکړو او د مدینه منورې انصار ورسره نصرت وکړو چې په نتیجه کې اسلام حاکم او د دنیا کونج ته ورسېدو. پاکستان او افغانستان دواړه داسې اسلامي ګاونډي هیوادونه دي چې قومونه یې په خپل منځ کې هر اړخیز نه ختمېدونکي تعلقات لري او په اخر کې ټولو د موږ نویو ځوانانو ته مبارکي ورکوو د دې دستاري فضیلت. الله پاک دې د تاسو خدمت د دین او د اسلام واخلي او خدای جل جلاله هم دې جامعې مقدسې ته وفادار پاتې کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زه صرف مبارکباد ورکولو دپاره چې هغه تاسو ته مبارکباد پیش کوي د مرکزي جمعیت اهل حدیث پاکستان مرکزی رهنما او د تحریک دفاع حرمین امیر محترم جناب حضرت مولا علی محمد ابو تراب صاحب هغه راځي او تاسو فضلاء کرامو ته مبارکباد پیش کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أولا أحمد الله عز وجل على هذه اللقاء المباركة، وأهنئ نفسي وكذلك معالي الشيخ الحديث سماحة الشيخ سميع الحق حفظه الله تعالى، وجميع الطلاب وجميع المتخرجين من كلية الحديث ومن هذه الجامعة المباركة تهنئة، وكذلك أقدم لكم تحيتي وسلامي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. زه یو ځل بیا حضرت مولا رشید احمد صاحب نو گزارش کوم چې هغه د سټیج ته راشي او دې حدیث اورېدلو ته راغلي یې، لهذا ټول ملګري کښېنئ. شابه جزاک الله. لږ به تکلیف خیر ده خو کښېنئ، کښېناستلو کې سهولت ته وړاندې کې زه اوس مختصر وخت دپاره څو منټو دپاره د صوبایي اسمبلۍ سپیکر محترم جناب اسد قیصر صاحب له درخواست کوم چې هغه راشي او هغه الحمدلله په صوبایي اسمبلۍ کې مختلف بلونه چې دا کوم پاس شوي دي، که هغه د ناظر قرآن په پنځمه پورې شامله شوې ده، که هغه ترجمه قرآن ده، که هغه جهیز باندې پابندي ده، که هغه سود باندې پابندي ده، نو د ټولو قوانینو کې لوی کردار ده سپیکر د صوبایي اسمبلۍ اسد قیصر خان ده. نو زه اسد قیصر خان نه درخواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته خپل زرین خیالات په مختصر وخت کې بیان کړي. جناب اسد قیصر صاحب. د تحریک ختم نبوت موږ چې کوم فیصله کړې وه نو هغه موږ په نصاب کې شامل کړه. ستاسو ته عقیده ختم نبوت چې هغې کې ستاسو دلته د حقاني علما کرام راغلو، مولانا صاحب الحق صاحب سره موږ په دې مشوره کړې وه، نور علماو سره موږ په دې مشوره کړې وه. نو عقیده ختم نبوت موږ د نصاب حصه جوړه کړه او د ټوله لویه خبره چې په لومبي ځل باندې موږ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت رز چې هغه موږ د چوټۍ اعلان کړی دی، سرکاري چوټۍ اعلان موږ کړی دی. موږ نور ان شاء الله دا غواړو چې د اسلام د پر موږ قانون سازي وکړو
نو مونږ ته د سبل حق سے او د ټول علماء کرامو چې نو دا غي سرپرستی به حاصلوي او بل خبردار چې مونږ شکر الحمدلله بیا په سکولونو کې د موز د پاره په ټول طالبي ادارو کې په ټول سرکاري ادارو کې د موز د پاره وقفه اعلان کړه دا اسلامي اقدامات چې موږ حکومت کړی دي مزید هم کوي ان شاء الله تعالی تاسو رهنمایي مشرانو رهنمایي او د ټول لیډرشپ رهنمایي به ان شاء الله متاثر وي ان شاء الله تعالی زه په دې موقع باندې ټول علماء کرامو ته چې څوک چې دلته لپاره تاثیر شو دلته خپل سبق ختم کو زه خپل طرف نه او د حکومت د طرف نه تاسو ته ډېر مبارکباد درکوم ډېر مبارک شه السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم زما معززو لكم مقصد د پاره تاسو په وړاندې ویلاړم هغه د جامعه دارالعلوم حقانیه تصنیفی او تالیفی میدان کې چې کوم خدمات دي هغه الحمدلله شرق او غرب د عالم خبر دی معتبر المصنفین هغه اداره ده چې د حضرت جدي المکرم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله په سرپرستی کې سن 1960 نه قائم شوې ده د دې ادارت دلاندې د ملک د عظیم علماو خاص کر د جامعه دارالعلوم حقانیه علماء کرام اساتذه اعظام او د فارغ التحصیل طلباو هغه تحریری خدمات هغه منصه شهود تراوسته شي او الحمدلله تر اوسه پورې د دې ادارې لاندې 150 کتابونه شایع شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زدا قراردادونه په اردو کې وړاندې کوم چې پریس او میډیا او ایجنسیان د ملک دلته موجودي وي هغه ټول زموږ دا پیغام حکمرانانو ته ورسوي. یہ دارالعلوم حقانیہ کا یہ سالانہ عظیم الشان اجتماع پاکستان کے بارے میں غیر اسلامی اقدامات اور بیرونی ایجنڈا پر اسے لبرل اور سیکولر جمہوریہ بنانے کے ارادوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور لاکھوں کا یہ مجمع عہد کرتا ہے کہ اس ملک کے اسلامی تشخص کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا انشاءاللہ. یہ عظیم الشان اجتماع دینی مدارس کے بارے میں حکمرانوں کی اسلام دشمن پالیسیوں اور علماء کرام اور طلباء کرام مدارس کے پکڑ دکڑ کی شدید مذمت کرتا ہے. مدارس امن اور سلامتی کے گہوارے ہیں. مدارس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. یہ اجتماع سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر اس کے لیے اقدامات اٹھائیں اور ان پیجز کو بند کیا جائے. یہ اجتماع شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی سود کے بارے میں ریمارکس کی شدید مذمت کرتا ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اس میں سود کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اجتماع عہد کرتا ہے کہ دفاع حرمین شریفین کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ اور سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے. یہ عظیم الشان اجتماع اپنے وطن عزیز پاکستان کے ہر ممکن دفاع کا اعلان کرتا ہے. انڈیا آئے دن اور بارڈر پر موجود پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کو اکثر چیلنج کرتی رہتی ہیں. ہمارے تمام اہلیہ پاکستان علماء کرام اور طلباء کرام پاکستان کے دفاع کے لیے انشاءاللہ اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے. اور یہ اجتماع اس وطن عزیز کے پرچم اس وطن عزیز کے پرچم ہمارے اکابرین نے لہرائے تھے. ہم پاکستان کے پرچم کا ہر لمحہ حفاظت کریں گے اور ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ حکمرانوں اور علماء کرام کا فریضہ سمجھتے ہیں. لہذا پاکستان کے پارلیمنٹ اور صوبائی حکومتیں پاکستان میں اسلامی شریعت کے قوانین کی طرف توجہ دیں. صرف
सिर्फ वो अमेरिका की कासानवासी का हक अदा न करे। ये इज्तिमा शाम में हजारों मुसलमानों की जालिमाना कत्लेआम की भरपूर मजम्मत करता है। शाम में फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया जाए और मसले का मुज़ाकिराती हल निकाला जाए। इंसानी हुकूक की तंजीमें अपने दौलत मयार को तर्क करके शाम, फलस्तीन, कश्मीर और अफगानिस्तान और बर्मा में मासूम मुसलमानों और औरतों के कत्लेआम को रोक दे। हुकूमत पाकिस्तान से हम ये मुतालबा भी करते हैं कि अफगानिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान के तालिबान आजादी की इस जद्दोजहद को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी साबिका पॉलिसी पर कारबंद रहकर उनके बारे में बैरूनी दबाव को नजरअंदाज करते हुए तालिबान से अपने एतमाद के रिश्तों को मजरूर न करे और हम अफगान मुहाजिरीन के रास्ते में भी जितनी रुकावटें हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको खत्म कर दें और उनको बाइज्जत पाकिस्तान में रहने दें। शुक्रिया हमारे नलबला। उन्होंने यो करारदार मौलाना हामिदुल हक साहब न पादशो और हजरत शेखुल अजीज मौलाना इदरीस साहब दार है कि अगर जरूरी था तास तो मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान से जमाना मख के दा इंडिया यो जासूस निवला हो कलबोशम और अगत ओस 500 सजा वर्कड़े सवेदा और पैगम दौर दुनिया ओस लगा आवाजुन उचते कि अगर रंग हाथों पर जासूसी के निवला शो बलूचिस्तान के तखरीबकारी कवला नमुंगा दा इस्तेमाल दा मुतालबा को दा 500 दे बरकरार वसातल शी और इंशाअल्लाह द इंडिया खिलाफ चकलकुम यो आवाज जदोजहद मुंगबा हुकूमत सरई मुंगबा ताउमुर सरई मुंग द जुल्म खिलाफ द जबर खिलाफ और द जासूसान खिलाफ और द इंडिया च पाकिस्तान नंबर 1 दुश्मन दा द अगे खिलाफ इंशाअल्लाह अगो सरई जो ओस बिला तमहीद द हजरत शेखुल अजीज उस्ताद मोहतरम कायद जमीयत हजरत मौलाना समीउल हक साहब दामत बरकात मुलालिया खत्म बुखारी शरीफ शुरू करे उस बाकायदा खत्म बुखारी शुरू करेगी हजरत शेखुल अजीज मौलाना समीउल हक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله تبارك وتعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. جماعة انتهائي قابل احترام معزز حاضرین گرانو طالبانو وزما ډیر لوی
جلیل القدر اساتذه کرام او محدثینو دا ټول زمانه زیات د دې اهل دي چې د بخاری شریف آخري حدیث هر لحاظ سره الله دې فضیلت ورکړی دی محض د دارالعلوم حقانیه دی او خادم د نسبت په طور سره صرف ما ته د حکم وکړي او زه د دې اهل نیمه بهرحال دې وخت تاسو ټول خوش قسمت یې د یو حدیث ته اورېدو لپاره راغلي او د حدیث ته راتلل دا د طالب المیت ټول نه لوی د شرافت شی دی وایي دې وخت تاسو ټول د دارالعلوم حقانیه طالبان دي او که نور ملمانه دي هغه ټول طالبانو حیثیت لري ټول د سلوک د علم دپاره کړی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا دا سلوک تاسو د کور نه د کلي نه د وزیرستان نه د افغانستان نه د بلوچستان نه یو کمرې نه راوتلم دا د علم دپاره نو دا راتلل به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به جنت د لارې ذریعه وګرځوي الله به ورته جنت لاره اسانه کړي نو تاسو ټول د مبارکباد مستحق یئ چې الله د جنت لارې طرف ته تاسو یو رهنمایي وکړه او حقانیت ته راغلی چې د حدیث سبق وورو او بیا د طالب علمانو چې الله فارغه کړل د هغوی په لاس د شفقت لاس کېږي فرښتې دی د وزر وړی دی ته اسمانونو کې مرغان دعاګانې کوي په سیندونو سمندرونو کې حشرات الارض او میان ورته دعاګانې کوي ځکه دا د الله لوی نعمت او مقام دی چې الله دې ته ورکړو د وارث نبوت ډېر لوی مقام او مرتبه ده بیا تاسو د بخاري شریف ختم کې شریک کړئ او د دې ختم تجربه دا ده چې الله د دې دعاګانو سره لوی آفتونه عذابونه مصیبتونه بلاګانې چلاوي امام محمد ابن مروزی هغه وایي چې ما نه یو بل بزرګ دی هغه شیخ اصیل الدین غالبا وایي چې زما استاد شیخ جمال الدین شپږ شله ځله تجربه کړې ده او چې لوی نه لوی آفت په امت راغلی دی په علاقه راغلی دی د بخاري د ختم هغه دعاګانو سره الله هغه مصیبتونه ټلاو کړي نو شپږ شله ځله یو بزرګ د هغې تجربه کوي نو دا د بخاري شریف ختم ډېر ګران دی په دې کالونه لګي او دلته نن 1500 یو نیم زر کسانو ختم وکړو په حقیقت کې دا یو نیم زر ختمونه دي نن یو ختم بخاري نه دی یو نیم زر کسانو په دې ټول کال کې د بخاري ختم وکړو او نن اختتام دی دا ډېر لوی سعادت ګڼئ یو حدیث ته اورېدو دپاره صحابه کرامو سفر یې کولی حضرت ابو ایوب انصاري رسول الله صلی الله علیه وسلم میزبانو مدینه کې الله منتخب کړو لس کاله په لکونو زرګونو احادیث اورېدلې دي لیکن ورته پته ولګېده چې یو حدیث ما نه دی اورېدلی او هغه د هغې راوي په مصر کې دی ابو ایوب انصاري به وایي چې ما خو لکونو زرګونو احادیث 11 کاله 12 کاله اورېدلي زه څه کوم لیکن هغه په اوښه روانېږي او مصر ته قاهرې ته ځي څو میاشتو په لاره سفر کوي څلوېښت ورځې په یو مخه په دې بر اعظم افریقا کې د مصر او افریقې ته ځي هغه صحابي ته اواز کوي چې زه راغلی ما بله ورته ګوري زما ملګری راغی صحابي راغی ډېر لوی خوشحالي شوې چې زر دربار ورته لرې کوم کښېنوم وایي نه زه صرف حدیث اورېدو لپاره اورېدلم دا سند مې در سره متصل شي بس بیا نور واپس کېږم زه د صحابو په لږې دومره قدر و د هغې حدیث چې سل ځله اورېدلی و خو سند علي کولو ته الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه چې الله به د بنده په مدد کړي څو پورې چې بنده د خپل ورور د ملګرو په مدد یو حدیث دپاره صحابو د شام او د مصر او د دمشق سفر یې کړی دي نو تاسو که نن یو حدیث اورېدو دپاره راغلي نو الحمدلله په دې الله تعالی شکر ادا کوي د امام بخاري د کتاب ډېر لوی مقام او مرتبه ده او د دې په تفصیلاتو او د دې په نکتو په حکمتونو مسایلو زموږ شیوخ په کالونو بحثونه کوي دې موقع باندې دومره وخت نه دی او نه اجتماع د دې خبرو ده خو دومره قدر خبره ده چې امام بخاري رحمه الله آخر کې گویا دا کتاب اختتام په وزن باندې و چې ابتدا په نیت باندې شوې ده او نیت سره وزن پیدا کېږي نو ټول اسلام او دین په بخاري شریف کې راغی الجامع
چې اته قسمه انواع اقسام د مسائلو د زندګۍ د فقه او د حدیث چې په هغه ټولو باندې حاوي وي، که عقاید دي، که اخلاق دي، که معاشیات دي او که احکام د طلاق او د نکاح دي، ټول امور په هغې باندې دا کتاب حاوي دی. او څو لکو احادیثو نه انتخاب کړی امام بخاري شپږ بزر احادیث سره تعلیقاتو نه 9000 منتخب کړي دي. په څو لکو احادیثو کې به جلال الله ته استخاره کوله، خانه کعبه کې به ولاړو، مقام ابراهیم کې به نفل کول، غسل به کولو، خوشبوئی به لګوله، بیا به استخاره کوله په مواجه شریف کې مدینه کې او په مقام ابراهیم او په طواف کې چې خدای دا حدیث ډېر زیات هر لحاظ سره کامل او مکمل را رهنمایي وکړي چې ما رواه عدل تام الضبط خاليا عن الشذوذ والعله بسند متصل. هغه احادیث ټول په دې کې راوړل. اوس تاسو امام بخاري صاحب چې د وحي پر رڼا کې بځئ، د دنیا نظامونو ته به نه ګورئ. نظام هغه دی چې د وحي پر رڼا کې وي، او هغه نظام داسې